سلام علیکم ستړي مشئ. جرمني له ظریف سره یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. موږ چې کله هم په تیر شوي عمل باندې په جرمني ژبه کې خبرې کوو، پرفیکټ پریتریتوم او یا پلوس کوام پرفیکټ زمانې نه کار اخلو. موږ په تیره خپرونه کې پرفیکټ زده کړی وو، په دې خپرونه کې پریتریتوم زده کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. پریتریتوم چیرته کارول کیږي؟ لومړی د یو عمل چې په تیره زمانه کې په یو معلوم وخت کې ترسره شوی وي، لکه ich spielte gestern Fußball. ما پرون فوټبال لوبه وکړه. gestern پرون یو معینه زمانه ده او تیر مهال ده. spielte د فعل پریتریتوم حالت ده. په دې باندې په دې درس کې په تفصیل سره خبرې کوو. دوم، د تیر شوي عمل په اړه قصه کول، خاص ډول په کتابونو کې، لکه Der Junge ging in den Wald. هلک ځنګل ته ولاړه. Er fand einen alten Baum. هغه یوه زړه ونه پیدا کړه. Und setzte sich darunter. او لاندې یې کېناسته. ging، fand او setzte په دغه لیکنه کې پریتریتوم حالتونه دي د فعل چې په تیره زمانې باندې خبرې کوي. Das Perfekt او پریتریتوم دواړه یو ډول زمانې دي. یوازې تفاوت یې دا ده چې Das Perfekt په ورځني خبرو اترو کې ډیر کارول کیږي او پریتریتوم بیا په کتابونو او رسمي لیکنو یا بریف کې کارول کیږي. یوازې یو څو دانې د ګوتو په شمار فعلونه دي چې هغه په خبرو اترو کې هم باید د پریتریتوم زمانه وکارول شي. بغیر دغه کې پریتریتوم یوازې په کتابونو او رسمي خطونو نامو کې کارول کیږي. ورځو ګورو چې په پریتریتوم کې د فعل گردان په څه ډول ده. فعلونه په regelmäßige باقاعده او unregelmäßige یا بې قاعده ډولونو باندې ویشل شوي دي. د باقاعده فعلونو گردان څه ده؟ په هغې کې د فعل اصلي برخه یا شتم تغییر نه کوي، لکه دغه فعل machen ترسره کول. دغه په اصلي بڼه کې ده یا انفینیټیو حالت کې ده. دغه د ان په اخره کې دې ته د فعل لکۍ یا وروستۍ برخه وایي او دغه مخ ته د فعل اصلي برخه یا ورډ شتم وایي. په regelmäßige فعلونو کې د فعل اصلي برخه تغییر نه کوي. دغه مخن لومړی په پریزنس، بیا پرفیکټ او بیا په پریتریتوم کې گردان کوو ترڅو تاسې د دغو په توپیر باندې پوه شئ. پریزنس کې کیږي ich mache, du machst, er sie es macht, wir machen, ihr macht, sie machen. پرفیکٹ کې کیږي ich habe gemacht, du hast gemacht, er sie es hat gemacht, wir haben gemacht, ihr habt gemacht, sie haben gemacht. په پریتریتوم کې دا فعل په دې ډول باندې گردان کیږي ich machte, du machtest, er sie es machte, wir machten, ihr machtet, sie machten. په دغه درې واړو زمانو کې تاسو وګورئ چې ورډ شتم یا د فعل دغه اصلي برخه تغییر نه ده کړی. د پریزنس او پریتریتوم په گردان کې توپیر دا ده چې پریتریتوم کې یوازې یو دانه ت اضافه شوی ده، لکه ich mache, ich machte. په همدې ډول ټولو ضمیرونو ته یو دانه ت اضافه شوی ده. ich machte, du machtest, er machte او په همدې ډول باندې. یو بل اړین معلومات د دغه گردان په اړه باندې دا دي چې د ich او د er یعنی د مفرد شخص لومړی کس او دریم کس وروستی توري چې دي یو ډول وي. ich machte, er sie es machte. همیشه هم په باقاعده فعلونو کې او هم په بې قاعده فعلونو کې د ich او د er sie es د فعل گردان وروستی توري په یو ډول باندې دي. په همدغه ډول باندې د wir او د sie وروستي توري په فعل کې په یو ډول باندې وي. د do او er چې ده په پریتریتوم زمانه کې دومره ډیر کارونه نه لري، ځکه موږ تاسو ویلې چې پریتریتوم په رسمي نامو او په کتابونو کې کارول کیږي. نو رسمي ځایونو کې موږ do او er نه کارو د مخاطب لپاره یا د دویم شخص لپاره، بغیر له یو څو فعلونو نه چې هغه فعلونه په آخر کې زده کوو. اوس راځو د machen ترڅنګ یو څو نور regelmäßige verben هم زده کوو. kaufen, ich kaufte, du kauftest, er sie es kaufte,
wir kauften, ihr kauftet, sie kauften. همدارنگه sagen. Ich sagte, du sagtest, sie es sagte, wir sagten, ihr sagtet, sie sagten. یوه استثناء په دغه فعلونو کې هم موجوده ده. هغه فعلونه چې په ت او د باندې ختمیږي، اصلي برخه یا ورډ شتامې په ت یا د باندې ختمیږي، هغه یو دنه اضافه ای هم اخلي، لکه arbeiten، warten، reden. arbeiten کار کولو ته وایي، warten انتظار کولو ته، او reden خبرو کولو ته. arbeiten کېږي ich arbeitete، du arbeitetest، sie es arbeitete، wir arbeiteten، ihr arbeitetet او sie arbeiteten. warten کېږي ich wartete، du wartetest، sie es wartete، wir warteten، ihr wartetet او sie warteten. همدارنګه reden کېږي ich redete، du redetest، sie es redete، wir redeten، ihr redetet او sie redeten. دغه ای د دې لپاره اضافه کېږي چې موږ دغه فعل سم تلفظ کړی شو، لکه دا reden په نظر کې ونیسئ که موږ دا ای ورنکو ret دغه د او ت یو بل سره جوړ نه راځي. د همدې خاطر لپاره په منځ کې یو دنه ای اضافه کېږي ترڅو په سم ډول باندې تلفظ سي. ورځو unregelmäßige یا بې قاعده فعلونو ته. دا فعلونه په پریتریتوم کې ګردان یې په څه ډول باندې ده. یو فعل اخلو bringen. bringen یعنی راوړل. په پریزنس کې کېږي دا فعل ich bringe، du bringst، sie es bringt، wir bringen، ihr bringt، sie bringen. دلته ګورئ چې دغه فعل په پریزنس کې regelmäßige ده. د فعل اصلي بڼې تغییر نه ده کړی. او کله داسې کېږي چې په پریزنس کې یو فعل باقاعده وي، خو په پرفیکټ او پریتریتوم کې بیا دا فعل بې قاعده وي. په پرفیکټ کې کېږي ich habe gebracht، du hast gebracht، sie es hat gebracht، wir haben gebracht، ihr habt gebracht، sie haben gebracht. دا فعل په پریتریتوم کې کېږي brachte، ich brachte، du brachtest، sie es brachte، wir brachten، ihr brachtet، sie brachten. دلته اوس وګورئ چې د فعل اصلي بڼې هم تغییر کړی، هم په پریتریتوم کې او هم په پرفیکټ کې د فعل اصلي بڼې تغییر کړی. پرفیکټ او پریزنس مې د دې لپاره دلته راوستل د تاسې په تفاوتو باندې پوسئ، او پرفیکټ بیا خاص ډول په د دې لپاره مې په دغه مثال کې راوسته ترڅو تاسې متوجه سئ که چیرې د دغه فعل پرفیکټ مزده وي نو پریتریتوم په اسانۍ سره زده کولی سئ، ځکه د ورډ شتم یې په یو ډول ده. ورځو د برنګن ترڅنګ یو څو نور unregelmäßige فعلونه هم زده کوو. denken فکر کول. dachte، ich dachte، du dachtest، sie es dachte، wir dachten، ihr dachtet، sie dachten. wissen، wissen پوهیدل. ich wusste، du wusstest، sie es wusste، wir wussten، ihr wusstet، sie wussten. ich wusste یعنی زه پوهیدم، du wusstest ته پوهیدې، په همدې ډول. بل فعل ده geben. ich gab، du gabst، sie es gab، wir gaben، ihr gabt، sie gaben. finden. ich fand، du fandest، sie es fand، wir fanden، ihr fandet، sie fanden. kommen. ich kam، du kamst، sie es kam، wir kamen، ihr kamt، sie kamen. دا نو unregelmäßige یا بې قاعده فعلونه دي. په دغه فعلونو کې د فعل اصلي برخه هم تغییر کوي، یو خاصه قاعده هم ورته موجوده نه وي. کله کله ټوله برخه یو بلې برخې ته اړول کېږي، کله کله یو وکاله تغییر کوي. یوازینۍ د زده کولو لاره یې همدا ده چې تاسې د ځان لپاره له دغو فعلونو نه په کتابچه کې یو لیست جوړ کړئ. دغه کولی سئ په ګوګل کې سرچ کړئ او دا فعلونه په همدې ډول حفظ کړئ. ورځو ګورو چې د تخنباغ وربن یا د جلا کېدونکو فعلونه پریتریتوم څنګه جوړیږي. له نوم نه معلوم ده چې
یو برخه د فعل ترېنه جلا کیږي. د تخنباغ فعلونو په اړه باندې موږ په تېره خپرونو کې په تفصیل سره توضیحات ورکړي دي. هغه خپرونه که چیرې غواړئ وګورئ، لینک یې لاندې د ډسکرپشن په برخه کې ږدمه. ankommen را رسیدل، دا فعل تخنباغ ده. ich kam an، دغه ان یې ترې جلا کیږي، د جملې آخر ته ځي. du kamst an، sie es kam an، wir kamen an، ihr kamt an، sie kamen an. همدې ډول aufstehen، ich stand auf، du standest auf، sie es stand auf، wir standen auf، ihr standet auf، sie standen auf. ځای چې یو مثال وګورو. دا یو کوچنی متن ده، له یو کتاب نه راخیستل سوی چې das Präteritum پکې کارول سوی. Der Junge stand früh auf. هلک وختي را پاڅېده. Er ging in die Küche. هغه پخلنځای ته لاړه. ging د gehen Präteritum ده. Er ging in die Küche. هغه پخلنځي ته لاړه. Und machte das Frühstück. او سباناری یې وخوړه. Frühstück machen، سباناری خوړل یا سباناری کول. Danach räumte er das Zimmer auf. وروسته لغه هغه پاکه کړه کوټه. aufräumen جلا کېدونکی فعل ده، Präteritum کېږي räumte auf. und verließ das Haus، او کور یې پرېښوده. verlassen، verließ. راورسېدو د خپرونې وروستۍ برخې ته. موږ تاسې ویلې چې یو څو فعلونه دي چې هغه فعلونه حتی په ورځنۍ خبرو اترو کې هم باید Präteritum حالت کې وکارول سي. باید نه، خو عام ډول باندې همداسې ده چې ورځني خبرو اترو کې هم دا فعلونه Präteritum کې کارول کېږي، نه په پرفیکټ کې. دغه فعلونه لومړی یې ده sein. ich war، Präteritum یې کېږي ich war، du warst، sie es war، wir waren، ihr wart، sie waren. بل فعل ده haben. ich hatte، du hattest، sie es hatte، wir hatten، ihr hattet، sie hatten. دا دواړه فعلونه هم unregelmäßige فعلونه دي. شپږ دانې نور فعلونه چې دي دا هم په Präteritum حالت کې کارول کېږي. دا مودال وربن دي، مودال فعلونه. dürfen، ich durfte، du durftest، sie es durfte، wir durften، ihr durftet، sie durften. können، ich konnte، du konntest، sie es konnte، wir konnten، ihr konntet، sie konnten. mögen، ich möchte، du möchtest، sie es möchte، wir möchten، ihr möchtet، sie möchten. müssen، ich musste، du musstest، sie es musste، wir mussten، ihr musstet، sie mussten. sollen، ich sollte، du solltest، sie es sollte، wir sollten، ihr solltet، sie sollten. wollen، ich wollte، du wolltest، sie es wollte، wir wollten، ihr wolltet، sie wollten. sein، haben او دغه مودال فعلونه دغه په Präteritum کې خبرو اترو کې Präteritum حالت کې همیش کارول کېږي. که تاسې د مودال فعلونو په برخې او کارولو کې ستونزه لرئ، لاندې په کمنټ کې راته ولیکئ او مشخصا داسې په کوم فعل کې ستونزه لرئ راته ولیکئ چې بله خپرونه په همدغه فعلونو باندې جوړه کړو. ورځو یو بل مثال راخلو. دا هم یو کوچنی متن ده، په دې کې همدغه sein، haben او دغه مودال فعلونه کارول سوي دي. es war einmal ein kleines Mädchen namens Anna. ونوه یوه کوچنۍ جیلۍ وه په نوم دی Anna. es war Präteritum da. sie hatte einen kleinen Hund. هغې یو کوچنی سپی درلوده. hatte، درلوده. und wollte jeden Tag mit ihm spielen. او غوښتل یې هره ورځ له هغې سره لوبې وکړي. wollte، غوښتل یې.
تیره زمانه ده کنه. Doch eines Tages musste sie lange in der Schule bleiben. مگر یوه ورځ باید چې هغه ډیر وخت په مکتب کې پاتې شوی وي. musste bleiben یعنی باید پاتې شوی وي. Sie konnte erst am Abend nach Hause gehen. هغې نشو کولی چې تر ماښامه کور ته ولاړه سي. konnte پریتریتوم حالت کې ده. Als sie nach Hause kam, کله چې کور ته راغله, war ihr Hund sehr glücklich. د هغې سپی ډېر خوشحاله و. په دغه متن کې war, hatte, wollte, musste او konnte هغه فعلونه دي چې پریتریتوم حالت کې کارول شوي دي او په خبرو اترو کې هم دغه فعلونه پریتریتوم حالت کې کارول کیږي. دا ول د پریتریتوم په اړه ټول اړین معلومات په دې هیله چې دغه درس نه مو یو څه زده کړي وي. ویډیو لایک کړئ، شیر یې کړئ له خپلو ملګرو سره او که پوښتنې او نظریات لرئ د کمنټ په برخه کې راسره شریک کړئ. تر بلې خپرونې د خدای په امان.